درزي یم ما له د جوړولو دپاره د زنانو کپړې هم راځي او د هغې ما له ښه پیسې راکوي دغه پیسې اخیستل د کمایي دا جایز ده که ناجایز ده ګوره د ښځو کپړې ګنډل که د انسان په زړه کې غلط سوچونه نه راځي دماغ او زړه صفای جوړول بالکل جایز دي درست او دې پیسې اخیستل هم جایز دي که څه نقصان نشي تا خو محنت کړی او جایز محنت دې کړی خو که چېرته په ذهن کې او په زړه کې غلط سوچونه راځي په دې سره نو بیا دا نقصان دی او ناروا دي په پیسو باندې دا څه اثر نه غورځوي او ته یو جایز کار کړی خو ته چې دا ګناهګاري کې د خپل غلط سوچ ته وجه ګناهګاري په پیسو یې څه اثر نشته ستا په دې کمایۍ باندې او د زنانو کپړې ګنډل جایز دي خو په دغه شکل کې چې ذهن کې څه فساد نه وي په زړه کې څه فساد نه وي غلط سوچونه نه او دا کمایي هم جایز ده درېیمه یو خبره زنانه په خپله تلل او د هغې هلته ناپونه اخیستل دا څیزونه بالکل حرام او ناروا دي ناجایز دي هغه به نه ځي یو زنانه وایي چې ما خوب لیدلی دی چا راله تسبیح راکړي دي او راته وایي چې یا خبیرو 1000 پیرې وایه زما خاوند وایي بهر ملک کې دی قرضدار یې هم دی ډېر زیات زه ورله وظیفې ډېرې کوم د دې خوب څه تعبیر دی او ما له څه کول پکار دي نو وظیفې یو ښه شی دی بد شی نه دی او چې خوب کې راته ویل چې یا خبیرو 1000 پیرې وایه نو وایه بل تسبیح د چا سره کېدل په خوب کې دا د دیندارۍ علامت دی او تا له څه کول پکار دي دا دعا وایه نبی علیه الصلاۃ والسلام له صحابي راغی زه قرضدار یم ما ته دا مسله نبی علیه السلام ورته وفرمیل دا وایه چې اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال ما نه د مازدیګر او د ماښام لمونځ قضا شوی اوس د ماسخوتن د مانځه نه مخکې راوګرځوم که وروسته مخکې راوګرځوه د امام رازي رحمت الله علیه د تفسیر اردو ترجمه هغه عام خلک کتی شي که نه شي کتی نه شي کتی دونه چوټ ټوپونه د عام خلک نه وایي ښه د امام رازي رحمت الله علیه د تفسیر د کتو نه مخکې سړی په مدرسه کې اول 8 کاله علم هغه وکړي 8 کاله تیر کړي نو بیا هغه 8 کالو والا په عربۍ نه پوهېږي پوهېږي د هغې ډېر خلک داسې دي چې بیا په عربۍ نه پوهېږي د 8 کالو علم نه پس هم دا اردو ترجمه د هغې دپاره شوې د امام رازي د تفسیر ځکه هغه په هغې کې علم العقاید زما په خیال چې په دنیا کې څه علم دی نه امام رازي رحمت الله علیه په هغې کې راځی کړی ځکه 22 جلد د قرآن مجید تفسیر لیکلی او دې ته التفسیر الکبیر وایي التفسیر وایي تفسیر ته الکبیر وایي غټ ته دا د دنیا ړومبی غټ تفسیر و نو چې سو امام رازي رحمت الله علیه په هغې کې راځی کړي علم منطق وی علم بیان وی علم بدیع وی علم فقه وی علم اصول فقه وی او علم الفلکیات وی او علم المناظره وی علم اصول التفسیر وی علوم التفسیر وی علوم القرآن وی علوم الحدیث وی احادیث مبارکه وی چې څه دي بس امام رازي رحمت الله علیه په هغې کې ذکر کړي دې نه مخکې چې سړی په کم از کم په دې څیزونو خو پوهېږي په فقه پوهېږي په اصول فقه باندې پوهېږي په اصول تفسیر باندې پوهېږي چې په دې علم العقاید باندې پوهېږي هغه زیات زور د معتزله سره اختلاف دی لکه هغه ډېر زیات ردونه کړي دي په امام زمخشري رحمت الله علیه باندې امام زمخشري رحمت الله علیه تقریبا د هغه نه 100 کاله 80 کاله مخکې تېر شوی نو په هغه باندې ردونه کړي دي او هغه معتزلي و نو د هغه عقاید اول بیان کړي او د هغې نه پس بیا د هغې جواب ورکوي نو په هغې باندې عام انسان نه پوهېږي نو څنګه به د امام رازي رحمت الله علیه تفسیر ګوري هغه که په اردو کې یو عالم هم ګوري که نه لس پېرې سوچ کوي چې د امام رازي څه وایي دلته ځکه خو د هغه په تفسیر ډېر خلک نه پوهېده د امام رازي رحمت الله علیه په تفسیر باندې ډېر علما هم نه پوهېده پخواني د هغه د زمانې نو وی وایي فيه کل شیء الا التفسیر وایي د امام رازي په تفسیر کې هر څه شته خو تفسیر پکې نشته نه به پوهېده زه دی او د هغه سره دونه قابلیت زه حیران یم د هغه قابلیت ته چې الله جل شانو هغه له څه ورکړي مفتی صاحب د ټول نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم چا لیکلی اوس د دې سوال څه ضرورت دی بسم الله الرحمن الرحیم لومبی چې چا لیکلی وه حضرت سلیمان علیه السلام لیکلی وه
سورة النمل کې به واقع راشي چې انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. خط چې بلقیس ته لیږو نو دی پکې لیکلي چې انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. لومبی سلیمان علیه السلام لیکلي وه او بیا د نبی علیه الصلاة والسلام په امت کې حضرت خالد ابن سعید ابن العاص رضی الله تعالی عنہ دا لیکلي وه. په دې ضرورت نشته. البته که دا زما یو کتاب دی ما طالب علمۍ کې لیکلی و په 2013 کې او تقریبا 80 صفحې دی او په 3 ژبو کې دی، په عربی کې، په اردو کې او په انګلیش کې. انګلیش کې نوم دی د فرسٹ ون، په عربی کې نوم دی اول من، په اردو کې نوم دی سب سے پہلے. پای کې صرف ما دا لیکلي دي د حوالو سره چې د دنیا لومبي کارونه چا کړي. وایي په دیوانی لومبی صابون چا استعمال کړو، لومبی شیشه چا استعمال کړو، لومبی دا چل چا کړو، دا چل چا کړو، دا چل لومبي سيزونه هغه ما پای کې ذکر کړی دي. نو هغه لا شایع شوی نه دی، هغه څیز لا شایع شوی نه دی کتابه. ما په 2013 کې د هغې وخت نه اوسه پورې تقریبا ما ډېر لیکل کړي دي په ډېرو موضوعاتو باندې. هغه بس د حکمت توجه هغه مونږ چاپ کړي نه دي. د جسم نه یخته خریل یا د دوایه په ذریعه سره یا د ریزر په ذریعه سره دا جایز دي که ناجایز دي؟ او ښځې د خپلو خپو نه یخته خرولی او لرکولی شي که نه؟ امام شامی رحمت الله علیه لیکلي دي په شامی کې رد المحتار کې چې وحلق شعر الظهر والصدر ترک الادب، چې دا د ادب خلاف ورزي ده چې یو سړی د خپلې سینې نه او د خپل شا نه ویښته وخري او لر کړي سړي دپاره. پوهېږې په دې باندې؟ دغه یو څو د ترخونو یخته، د نوم نه ښکته یخته، د ګیرې د یو موټي نه سیوا یخته، پوهېږې په دې باندې؟ یا برید سمول یا د دې ځګونو یخته صفا کول، د دې شریعت اجازت ورکړی دی. نور د دې نه ماسیوا د جسم د صحیحو یخته لر کول دا د ادب خلاف دی، شریعت داسې نه خوښوي. البته د زنانو مسله ده نه که زنانه د هغې د خاوند دا یخته نه وي خوښ د خپو ده، نو هغه بلکل هغې ته اجازت دی صرف هغه لر کولی شي. پوهېږې په دې؟ د ماشوم دپاره که په سرټیفیکیټ کې یا په NIC کې وغیره کې که عمر کم ولیکلی شي نو جایز دي که نه؟ ناروا دي، دوکه ده. مونږ دکانداران یو، اکثر ګاهک راشي مونږ روټۍ ته ناست یو، مونږ سودا له ورپاسو. داسې کول جایز دي که نه؟ جایز خو دي، خو ښه خبره دا ده چې سړی روټۍ ته ښه په آرام سره او په سکون سره کښېني. دا ښه خبره چې بل طرف ته یې سوچ نه یا خپل رزق ته یې سوچ، چې بیا د الله جل شانه د شکریا هغه ټایم هم درته میلاو شي. او چې دی په دغې کې اخته یو دا نو بیا به د شکریا هم پاتې شي، دعا به هم ترې پاتې شي، په روټۍ به هم پوه نه شي. اول دا کم سړی چې ورځي نه دله پکار دي چې نه ورځي، بس چې ویلي دي لرې نه چې یاره دوی روټۍ ته ناست دي نه دي ورتلل پکار. ښه بیا ورته سړی په سر ودرېږي نو خود به هغه راپاسي. دا ستا غلطي نه ده، د هغه سړي غلطي ده، دا کم چې ستا خواله راځي هغه له پکار دي. دا انسانیت ولې زده کول پکار دي. څوک روټۍ ته ناست وي نو هغه نه ډسټرب کول پکار. انشاءالله لیکل د هغې صحیح طریقه څه ده؟ بعضې خلک هغې په فیسبوک مهم چلی چې ان شاء الله به جدا جدا لیکي، ان جدا شاء جدا الله جدا. که یو ځای دې ولیکو نو دې معنی غلطېږي، نه دې کې څه قباحت نشته. ښه کم مهم چې شروع کړی دی که نه داسې فضول دی، بې ځای دی. دا یو غلط د الف او نون یو ځای لیکل او شین ورسره جوړول. نو د چا هم عقیده دا نه وي چې مونږ د ان شاء الله نه مطلب د الله پیدایش مراد دی. خو دا اوس دومره یو مشهور سیز دی او غلط مشهور شوی دی. امام شامی رحمت الله علیه لیکلی دي والغلط المشهور اولا من الصواب. کم سیز چې غلط مشهور شي که نه هغه دغه ټیک نه صحیح دي. نو هغه اوس د هغې لیکل داسې مشهور شوي دا مهم چلول هسې فضول دي چې خلکو ته وایي چې ان به جدا لیکي او شاء به جدا لیکي او الله به جدا لیکي. امام ابوالله سمرقندي رحمت الله علیه خپل تفسیر کې په دې بحث کړی چې ان شاء الله یو ځای لیکلو کې هم څه قباحت نشته چې ان د شا سره یو ځای کې او جدا جدا لیکل هغه هم درست دي، څه نقصان نشته. نو هسې دا فضول مهم چلول نه دي پکار. ښه سبل څه کار قرآن ویل پکار دي، چېرته آیت زده کړی دی په ځای د قرآن نو څه فایده به درته وشي. ښځه خاوند ته په بنده کمره کې
ګانا ویلی شي که نه چې خاوند خوشحاله شي او محبت یې ورسره پیدا شي. داسې اشعار چې هغه د شریعت خلاف نه وي هغه ورته ویلی شي چې میوزیک وغیره ورسره نه وي. اشعار دي که نه، ګانا صحیح خو اشعار وي. او دا ګانا ځکه ناروا ده چې مونږ ګانې ته ځکه ناروا وایو، یو د هغې شعرونه ټیک نه وي، ګډوډ ټول منافقت پیدا کوي په زړه کې، د انسان غلط شهوتونه هغه را برسېره کوي. او دریم دا چې د هغې سره میوزیک دغه څیزونه ناروا دي په شریعت. نور هغه که صحیح شعرونه وي نو ښځه خاوند ته بالکل ویلی شي د هغه د خوشحالۍ دپاره، خو د هغه د خوشحالولو ښه طریقه ده د قرآن دې ورته ووایي که نه. زما په خیال چې د قرآن نه زیات د خوشحالۍ بل څه خو نشته. کوم سکون په قرآن مجید کې دی، په الله مې د قسم کې په ګانه کې، خو په شرط دی چې په قرآن څوک پوهېږي هله په قرآن کې مزه ده، چې نه پوهېږي بیا خو پکې مزه نشته. بیا خو هسې وایي په سر مې دړ شو. دا چې سړی پوه شي بیا ورته پته ولګي چې په قرآن مجید کې څومره مزه ده او ګانه څومره قبیحه څیز دی. نو خوشحالولو لپاره قرآن پکار دی، چې ته حدیث ورته ووایه، چې ته خشن مسلې ورته وښایه، نظم ورته ووایه. سینڈی ہاک کھیلنا جائز ہے یا نہیں؟ سینڈی ہاک نه دی، سینڈ ہاک دی زما په خیال. دا یو ورجن دی د پبجي، پبجي نه دی، پبجي د هغې زما په خیال لیټسټ ورجن چې کوم راغلی هغې ته سینډ هاک وایي. دا بالکل ناروا دي، بالکل ناجایز دي، بالکل حرام دي او شرک دی. پوهېږئ په دې باندې؟ بلکې دا ماشومان د دې نه واړوئ. ګورئ هغوی نه ګناهګارېږي، تاسو ګناهګارېږئ. هغوی خو نابالغ وي، په دې څیزونو نه پوهېږي چې هغه راځي او د بوتانو مخې ته داسې ودرېږي. ما نه دی کړی. او د سینډ هاک چې کوم د شارټ کلیپې دي هغه ما د دې ضرورت لپاره وکتې دا سوالونه راځي. پوهېږئ په دې باندې چې هغه راځي او بوتانو ته دا چل کوي، دې څه مطلب دی؟ نمستے. آیا واقعي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې د خپل ښځې او د بچو دپاره یوه چوکه همیشه په کور کې ځوړندول پکار دي؟ نبی علیہ السلام داسې ویلي. ضعیف احادیث مبارکه ما ته معلوم دي چې په هغې کې داسې تذکره راغلی چې د خپل کور د ادب دپاره انسان له پکار دي چې همیشه یو چوکه ځوړندوي په کور. صحابه فرمایي موږ یو چوکه ځوړندوله. فضل اعمال، فضائل اعمال. ښه ضعیف احادیثو کې ما لیدلي، ما ته یو صحیح روایت په دې باندې نه دی معلوم. د لیکلو په وخت کې مونږ چې د انبیاء کرامو نومونه لیکو نو بره پرې وړوکی شانتې عین وکړو د علیه السلام په ځای. داسې سمبل لګول جایز دي که ناجایز دي؟ پکار دا دی چې پوره علیه السلام ولیکلی شي. په دې کې ثواب دی، په دې کې ثواب دی، انسان ته ثواب ملاویږي. البته که داسې ضرورت وي نو یو پېره خو کم از کم په ابتدا کې علیه السلام وصلی الله علیه وسلم لیکل پکار دي. بیا که وروسته پې صاد وکړي یا پې وړوکي عین وکړي نو څه نقصان نه دی. ځکه نبي علیه صلات وسلام وفرمیل که نه چې زما نوم یاد کړی شي او څوک درود ونه وایي په ما باندې دی هلاک شي. صحیح ده؟ بیا فقهای کرامو لیکلي چې که سړی په مجلس کې نو بار بار که درود نه وایي که یو پېره صلی الله علیه وسلم وایي نو دا هم کافي ده. صحیح ده؟ پکار دا دی پوره ولیکلی شي، ادب دی. ښه دونه احسانات یې نبي علیه السلام په مونږ باندې او د انبیاء کرامو کم از کم چې دا علیه السلام صلی الله علیه وسلم خو پوره وایو که نه. مونږ په یو هسپتال کې کار کوو، زمونږ دوستان شیعګان، سنیان، کرسچنس وغیره دي. د هغې سره یو ځای روټۍ خوړی شو که نه؟ او بالکل خوړی، څه ناروا خو نه دي. د هغې ذبیحه کې مسله ده چې هغې کومه کانه تیاره کړې ده چې د مسلمانانو د صفایي خیال یې پکې ساتلی دی چې کوم د مسلمانانو دپاره جایز دي که نه، او دا خوراک یې جایز دی که نه. او بل هغې چې دا کوم څیز حلال کړی دی نو هغه اکثر د غیر الله په نوم باندې حلالوي. نو وما اهل به لغیر الله خو حرامي. کوم چې د الله جل شانو د نوم نه علاوه په بل چا باندې بل چا په نوم باندې حلال کړی شو خو ناروا وي. نو دغه د هغې چې کومه کانه تیاره کړي په هغې کې احتیاط پکار دی. نور که تاسو په خپل خلک داسې کوي چې یاره یو پروګرام وکړي یا بل نو ټول په یو ډایننګ ټیبل باندې ناست یو ځای خوراک کوي نو په دې کې څه قباحت نشته. ښه یهودیان نازي که عیسایان نازي که شیعګان نازي که څه نقصان نشته. کسی ایک امام تاسو تقلید کوئ د یو امام، یعنی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، او ټول امامان په حق باندې څلور واړه، نو تاسو صرف دا یو ولې منئ؟ څلور واړه په یو ځای ولې نه فالو کوئ؟ په دې کې څه خرابي ده؟ ای مسلمانه چا راته ویلي چې مونږ صرف دا یو منو او نور نه منو؟ دا تا ته چا ویلي؟ مونږ څلور واړه منو، څلور واړه په حق باندې دي، خو مونږ د څلورو واړو په یو ځای په یو وخت کې ځکه تابعداري نه کوو چې په دې کې بیا خواهش پرستی راځي. یو امام وایي دا څیز جایز دی، بل وایي ناجایز دی. صحیح ده؟ نو ته چې ستا د خوښې څیز بیا به هغه خوا وړې او ستا د خوښې څیز نه بیا به دې خوا راوړې. او دین خو د خواهش نوم نه دی.
ځکه مونږ په یو طریقه باندې روان نو څلور واړه په حق باندې دي ښه پوهېږې په دې باندې او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دلیل دی چې قرآن مجید کې د مؤمنانو صفت ذکر شوی چې والذین هم لفروجهم حافظون مؤمنان هغه خلک دي چې د خپلو شرمګاهونو حفاظت کوي نو ځکه وایي دا حرام دي نو ته به اوس وایې چې زه دغه کار به وکړو یو 2 منټو له به دې بل مذهب ته واوړو دا خواهش دی که خواهش نه دی او دین خو د خواهش نوم نه دی واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى جنت خدا هغه چا د پاره دی چې خواهشات کنټرول کړي ځکه مونږ په یو پسې ځو ښه د چا په وسیله سره او په برکت سره دعا غوښتل شرک دی نه شرک ولې دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې باران نه کېدو او بیا حضرت عباس ځان سره ویستو نبی علیہ السلام تر بهر یا الله نبی علیہ السلام وی موجودو نو موږ به د هغه په وسیله باندې ستانه دعا غوښته او باران ممنه غوښتو ته به موږ له باران راکو اوس د نبی علیہ السلام تر موجود حضرت عباس د هغه په وسیله د دعا غوړ چې موږ ته باران راکو چا په برکت سره دا خو بعض خلکو لیکلي دي خوا او شا علاقو علماء کرامو په خپل کتابونو کې لیکلي دي چې یاره وسیله حرامه ده او ناجایزه ده